ټیرریزم څه ته وایي؟ نو د ټیرریزم دا ټکی چې کوم دی نه ټیرر یری ته وایي. څنګه چې دهشتګردي نو دهشت یری ته وایي، پښتو کې ورته ترهګري وایي، نه ترحم یری ته وایي. نو دې ورلډ کې دا یره چې کومه ده، مطلب دا دی چې هر هغه واقعه چې د هغې نه په خلکو کې یره پیلاویږي. لکه اوس په یو کلي کې په یو ښار کې یو بم دماکه وشوه، او هغه بم دماکې سره چې اوس بم دماکه وشي نو خلکو کې یو یره جوړه شي که نه. نو اوس چې کله پرله پسې که چېرته دغه ښار کې سره ځې پس بله وشوه بله وشوه بله وشوه، نو چې ریپیټډلي داسې بم دماکې وشي یا کاروایۍ وشي، نو بیا د نورو کلو او د ښارونو خلک وایي چې هغې ښار ته مه ځئ، هلته کې خو دهشتګردي او دهشتګردي ده. او د هغې ښار هغه خلک هم ویرېږي، او ډېر خلک داسې چې هغه بیا هغه ځای هم پرېږدي که نه، چې څوک دا واقعه کوي نه هغه دهشتګرد او ټیرریسټ ورته ویلی شي. د دې نه پس دا اسلامک ټیرریزم خبره چې ده، نو ګورئ په اکچوال کې د دهشتګردۍ د ټولو نه غټه واقعه په امریکا کې چې کله ورلډ ټریډ سنټر باندې هغه جهازونه بوتلی شو، او دا 2001 کالو د سپتمبر 11 تاریخو 9/11 ورته ځکه ویلی شي. دا د تر اوسه پورې د دهشتګردۍ د ټولو نه غټه واقعه ده. او ټیرریسټ واقعه خو خامخا ده. ګورئ چې په کومه ورځ باندې په سهار 8 بجې امریکا غونډه کې په امن او ترقي یافته ملک کې چې کله جهازونه هیجیک کړی شو، او هغه په هغې بلډینګز باندې لړل، او بلډینګونه راوغورځېدل. د نیویارک ښار کې 3,000 خلک په یو ځل باندې مړه شو. هلته کې خو د دې نه دومره یره خوره شوه چې ډالر هم چې کوم دی نه په لاندې باندې راغې، د هغوی هغه سټاک ایکسچینج هم کریش شو. بیا تر ډېره وخته پورې د امریکې خلک د دغې یرې نه نه ووتې که نه. نو د دهشتګردۍ د ټولو نه غټه واقعه دغه وه، او دا القاعده کړې وه. چې دا القاعده کړې وه نو مسلمانانو وکړه. بیا د هغې نه پس چې امریکې کله په افغانستان باندې حمله وکړه، په عراق باندې حمله وکړه، نو دې ټولو د وار آن ټیرر دهشتګردي کې خلاف جنگ غنوم ورکو. نو خلکو وی چې دا د دهشتګردۍ خلاف د جنگ چې کوم دی نه، دا خو چې مسلمانانو ملکونو باندې هغې حملې وکړي، دا خو په اصل کې د مسلمانانو خلاف جنگ شو. نو هغه دې سره چې کوم دی چې په د بدقسمتۍ نه داسې څه واقعیات وشو چې هغه به د دهشتګردۍ واقعیات په وابه مسلمانانو کړي، نو دوی وله دغه ټکې اسلامک ټیرریزم دای وله نوم ورکو. نو بیا پروپیګنډا هغې پسې وشوه. اوس داسې خو نه ده که نه ګینې چې کوم د دهشتګردۍ واقعیات شوي دي نه مسلمانانو کړي دي. لکه اوس په دې انډیا کې د هندوانو چې د مسلمانانو سره د دوی څه کوي، نو ولې دا دهشتګردي نه ده؟ برما کې چې هغوی مسلمانانو سره څه وکړل، نه دهشتګردي نه ده؟ په چاینا کې چې مسلمانانو سره څه کېږي، نو ولې دا دهشتګردي نه ده؟ ولې ښه په پلانینګ باندې دا ټیرریزم او اسلام یو بل سره وتړل، او بیا یې ریپیټډلی چې وایي د پروپیګنډې یو طریقه دا ده چې ته کله ریپیټډلی دروغ بیا بیا وایي، نو څه وخت پس خلکو ته هغه دروغ رښتیا ښکاره شي او رښتیا ورته دروغ ښکاره شي. پروپیګنډا یې وکړه او هغه بیا بیا یوز کړه چې د خلکو ذهن ته یې دا خبره دننه بوتله چې اسلامک ټیرریزم شته، او مسلمانان دهشتګردي، او چې کوم واقعه اکثر د دهشتګردۍ کېږي نو د هغې شاته مسلمانان دي. موږ دا منو چې مسلمانانو د دهشتګردۍ ډېرې واقعیات کړي دي، او هغې کې هغوی انوالو پاتې شوي دي. خو هغې کې دې ته هم خیال پکار دی که نه چې د دهشتګردۍ د مسلمانانو ډېر واقعیات په اصل کې ایکشنز نه دي، بلکې دا ری ایکشنز دي، رد عمل دی چې لکه دغې ملکونو د طرف نه په مسلمانانو باندې ظلم شوی دی. اوس چې اسرائیل په فلسطین باندې بمبارۍ کوي، نو فلسطینیان به بیا څه کوي؟ بم دماکې به نه کوي په هغوی باندې، راکټې به نه غورځوي. موږ که چېرې دا ومنو چې ری ایکشنز نه دي، ایکشنز دي، مسلمانانو په ایکچوال کې کړي دي، نو به مسلمانانو کې دهشتګرد به کي که نه؟ بالکل به کي. ملیټنټ ارګنایزیشن دي په مسلمانانو کې، هغوی دهشتګردي کوي، خو ولې دا ملیټنټ ارګنایزیشن صرف مسلمانانو کې دي، په نورې دنیا کې نشته؟ نو ولې نشته؟ انډیا کې د RSS نه بل غټ دهشتګرد تنظیم شته، داسې نور هم د دنیا دي.